أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناوړم الله پاک تعالی رټلی شوي شیطان نه شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان پورا رحم لرونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. له اهل کتاب او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر وو هغوی له خپل کفر څخه راګرځېدونکي نه وو تر څو چې هغو ته څرګند دلیل رانشي. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، یعنی د الله له لوري یو رسول چې سپېڅلې صحیفې ولولي او واوروي، فيها كتب قيمة، چې په هغو کې لیکل شوي دي سم احکام، یعنی مضبوط کتابونه چې پکې نشته هیڅ خطا. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. کومو پخوانیو خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی و په هغو کې بېلتون رانغی مګر وروسته له هغې چې هغو ته د سمې لارې څرګند بیان راغی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم نه و ورکړی شوی چې د الله بندګي وکړي، خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یو لارې لاړ شي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي. همدا ډېر سم او صحیح دین دی. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. له اهل کتاب او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر شوي دي هغوی به ارومرو دوزخ اور ته لاړ شي او د تل لپاره به پکې اوسیږي. دا خلک تر ټولو بد مخلوق دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. کوم خلکو چې ایمان راوړی او ښه عملونه کوي هغوی په رښتیا سره ډېر ښه خلک دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. د هغه بدله به د هغو د رب پر وړاندې په همیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي. په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي او الله تعالی له هغوی نه راضي شو او هغوی له الله تعالی نه. دا ټول د هغه چا لپاره دي چې له خپل رب نه ویره وکړي. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.